امریکا وایي که طالبان پر ژمنو عمل وکړي نو د دوی له لوري به په رسمیت وپېژندل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپله تازه مرکه کې ویلي طالبان دمګړۍ د امریکا لپاره خطر نه دی او که دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو امریکا به یې په رسمیت وپېژني او د نړیوالو اړیکې به هم ورسره ښې شي. هغه یو ځل بیا د کابل د ناڅاپي سقوط او دومره ګډوډیو عامل ولسمشر محمد اشرف غني بللې او په خبره یې د تیرو هوکړو پر خلاف هغه بین الافغاني خبرې ناکامې کړي او له کابل وتښتېد. د په خبره ټاکل شوې وه چې واک په سوله ییزه توګه ولېږدول شي، خو اشرف غني د نوي حکومت مخالف و او د سولې په ټوله پروسه کې خنډونه جوړول چې له امله یې افغانستان له اوسني نامعلوم برخلیک سره مخ شوی دی. په ورته وخت کې شمالي کوریا وایي امریکا د زرګونو افغانانو د وژلو او میلیونونه نورو د کډوال کېدو مسؤله ده. د ملګرو ملتونو په عمومي مجموع کې د شمالي کوریا د پلاوي مشر د خپلو خبرو پر مهال ویلي د دې وخت دی چې ملګري ملتونه د یوه ځواکمن بنسټ په توګه پر کمزورو هیوادونو د پیاوړو هیوادونو د یرغل مخه ونیسي. د په خبره امریکا په تیر 20 کلن ماموریت کې په افغانستان کې زرګونه کسان وژلي او د دغه هیواد د نارواو له امله میلیونونه افغان کډوال شوي چې د هر څه مسؤلیت پر امریکا دی. بلخوا د امریکا د دیموکراتو سناتورانو په یو لیک کې له سپینې ماڼۍ په کابل کې د وروستي هوایي برید او د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې دیموکراتو سناتورانو ویلي چې دغه ډول غیر مسؤلانه بریدونه د امریکا پر وړاندې کرکه پاروي او ترهګرې ډلې پیاوړې کولی شي. سناتورانو ټینګار کړی چې باید د دغه برید په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي او ترڅنګ د خونړیو وسلو د کارولو پر تګلاره هم بیا کتنه وشي. دوی وایي چې د بې پیلوټه الوتکو په کارونه کې تل ملکي مرګ ژوبلې رامنځته شوي، نو له همدې امله د امریکا حکومت ته پکار ده چې د بې ګناه وګړو د خوندیتوب او دغه ډول وسلو د کارونې په اړه خپله پالیسي بدله کړي.